او بل طرف ته نبی له سلام د ابوبکر رضی الله عنه صفات وکړه نبی له صلوات و سلام ورته انک لستمیل هوا تدا غا متکبرون یا ابوبکر رضی الله عنه ویل زما د لنګ در گیټونه لاندې کیږي نو خلک پرتګ ولې د گیټونه لاندې کی دار تکبر د وجنه او نبی له صلوات و سلام ورته فرمای انک لستمیلهم ته دغه متکبرین ولنه او دمو خلک جماعت کې مانزه ته ولاړی دا مرته پته نشته چې دا پرتګ د گیټونه لاندې کول دا ګناه کبیره ده دا ګناه ده د دې نه ځان ساتل پکار دي بغیر د مانځنه ناروا دی په مانځ کې پنځه چتول دا ورته یو ګران کار هغه ورته ښکاری بیا په قران کریم کې د کموالی د پاره یو سوسي زونه هغه ذکر کیا یو پتیلا دویمو نقیر او دریمو قتمیر او سلورمو ذره او پینزمو خردل او شپگمو شیلا انظر گورا کیف یبترون علی الله الکذبا سرنگی جوړوي فالله باندې دروغ دلته الله د دې په خبرو کې د بندګانو ته د تعجب کولو دعوت ورکړي چې د دې په حال خو تعجب کول پکار دي چې به دلیل د ځانو پاکي بیانې او د ځان نه په الله باندې دروغ وایي یاره موږ خو غوړه مخلوق یو موږ د الله زامن یو دا دروغ په الله باندې وکفا بی اسم مبینا کافی دا گناہ کارا یعنی دا د گناہ په اعتبار سره دا کافی گناہ دا چې بندا په الله باندې دروغ وتړي او هغه خبره هغه کی چې الله نه ویلي نو دا یو گناہ مو دایمو د هلاکت د پاره کافی دا الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب آیات نګوریا کسانو ته چې ورکړل شوی دا څه حصہ د کتاب نه یؤمنون بالجبت ایمان راوړي په منترو باندې وطاغوت په معبود باندې سوا د الله نه ويقولون وائل الذين فباردا کسانو کې کفرو چې کو پرې کړه ده ها اولای اهدا دا ډیر په هدایت دی من الذين کسان امنو چې مان راولې دي سبیلا په اعتبار د لار سره د دې آیت د مخ کې سره ربط او مناسبت داره مخی اشارتن ویلا چې اهل کتابو د توحید او عقیده باندې پاتې نه دي نو دلته داغي دو دلیلونه بیانیا چې دوی بوتانو ته سجده کړي دا او بلو د مشرکان عقیده دا مسلمان او بل د مشرکانو عقیده ته د مسلمانانو نه خویا د مشرکانو عقیده ته د مسلمانانو د عقیده نه خویا دوی مربط مخکی سره داده مخکی ویلو چې دوی د ځانونو تزکیه کیا نو دلته کې ویا چې تزکیه کیا خدا الله په نسبانه دوی ما ملعونین دي علم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب پدې کې نور بدو صفاتنا د اهل کتابو بیانیا چې دی په کوډو منترو او شیطان باندې ایمان لري مشرکان شوی دي حق ته باطل او باطل ته حق ویا
اوتو نصیبا من الكتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت. جبت ستویا او طاغوت دا ستویا. یؤمنون بالجبت والطاغوت. جبت بوتان. دویم جادوگر. دریم جادو او سلورم نمبر اغشه چې دا غي د الله نه سوا عبادتو کې دلی شي دته ویل کېږي جبت. طاغوت نه مرادو کاهل. دویم قول طاغوت نه مرادو شیطان. دریم دا هر گمراه کون کې شي. سلورم بوت. پنځم د يهودو سرداران. او شپږم ار اغشه چې داغو د الله نه سوا عبادتو هغه کېږي. امام بخاری د عمر فاروق رضی الله عنه نه نقل کړی دی چې جبت جادو او طاغوت شیطان ته ویل کېږي. اکرم رحمه الله ویا چې جبت او طاغوت دا دواړه د مشرکانو دو بوتانو. محمد ابن سیرین رحمه الله وی جبت کاهن ته ویا چې د غیب خبرونه ورکي او یاره دا بکیږي او دا خبرې د چا نه اورېدلې دا د شیاطینو نه اورېدلې. او طاغوت ویل کېږي جادوګر ته. دا جادوګران نه دي. یو ته به یاره جي تا باندې چا تعویز کلی دی د بل ته به یاره ښه ده چې رالی پلانکي در باندې تعویز کلی دی او ورشه پلانکي دګې کې خښ کلی دی هغه راوباسه راوړه. نه یو باندې خښ کي نه په بل باندې راوباسي. د دواړو نه پیسې والي. یو نه په کولو باندې والي بل نه په راوستلو باندې والي. ويقولون وای للذین کفروا فباردا کسانو کې چې کفر کړي دي او د دې کافرانو نه د مکی مشرکانو مراد دي. یعنی په باراد کافرانو کې وای هؤلاء کی اشاره د ادم کې مشرکانو ته. هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا. دا ډیر په هدایت دي دا کسان چې ایمان راوړل په اعتبارو د لارې سره. الله اولئک الذین دا هغه کسان دي. اولئک الذین دا هغه کسان دي لعنهم الله الله لعنت کړي په دې باندې. الله پیسه کړي دي لعنت په کړي دي. ومن يلعن الله او چا باندې چې الله لعنت کوي فلن تجد له نصيرا. چربا بیانم می داغه د پار امدادي. ام لهم نصیب من الملک آیشتره د دیر پار صحیصا من الملک د بادشاہی. فیض اللہ یؤتون الناس نقیرا پا دغه وقت نور کوي خلکو تا پاندازا د داغو دا ډوکی د کجوري. نقیرا د کجوري هغه اډوکی هغه ټاکی ته ویل کېږي چې د کجوري د شابانه چې هغه کم ټاکی وي نو هغه ته ویل کېږي نقیرا. علم تر الى الذين يتنغريا کسانو تا یذکون انفسهم چې نسبت د پاکوالی کوي خپل ځانونو ته.
بل الله یزکی من یشاء بلکې الله پاکوي چاله را چې وغواړي ولا یظلمون فتیلا او ظلم او نکله شي په دې باندې په اندازه د تار دا ډوکی د کجورې انظروا ګورا کیف یفترون علی الله الکذب سرنګي جوړوي فالله باندې دروغ وکفا به اسم مبینا کافی دا گناہ کارا علم ترایت نگوری الى الذین کسانو تا اوتو نصیبا من الكتاب ورکلی شوی دا صحیح ساد کتابنا یؤمنون بالجبت ایمان راولی پا منترو بانلی والطاغوت پا معبود بانی سوا دلانا ويقولون وای للذین کفروا پباردا کسان کی چې کفر کړي هؤلاء اهدا من الذين امنوا سبيلا دا ډیر په هدایت دي دا کسان چې مان راول دي په اعتبار د لارې سره اولئک الذین دا کسان دي لعنهم الله جل لعنت کړي په دې باندې وما يلعن الله چابانی چلا لعنتو کی فلن تجد له نصيرا چربا بیانم می داغد پار امدادی ام لهم نصیب من الملک آیشتر دیر پارا سیصد بادشاہی فید اللہ یوتون اللہ سنقیرا دغ وقت نور کوي خلقو تا پاندازات داغو دا ڈکی د کجوری اللهم قوینا فردا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره